بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې یو زنانه په ناجوړي کې وي، په حیض کې وي، آیا دا یو دیني شرعي کتاب کتلی سي، مطالعه کولی سي، ویلی سي چې په هغه کې د قرآن شریف آیاتونه هم وي؟ محترمینو، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني صاحب حفظه الله په خپله فتاوی عثماني جلد نمبر اول صفحه نمبر 108 هغه لیکلی دي که چیرې په هغه کتاب کې اکثره حصه یا نیمه حصه د قرآن کریم په آیاتونو باندې وي، مشتمله وي، نو بیا په حالت حیض و نفاس او په حالت جنابت کې هغه ته لاس روړل جایز نه دي. خو البته که چیرې د هغه اکثره حصه د قرآن نه ده، نو بیا هغه ځای له لاس روړل جایز دي کم ځای کې چې د قرآن شریف آیات لیکلی نه وي. خو د هغه کتاب مطالعه کولی سي، ذکر اذکار دعای ویلی سي، خو خالص د قرآن مجید آیات نسی ویلی. نور دینی کتابونه، درود شریف، دعا، ذکر، اذکار، استغفار دا ټوله ویلی سي. په حواله سره د شامی جلد نمبر اول صفحه نمبر 120 دا غرنګ اعلی سنن جلد نمبر اول صفحه نمبر 216 ترمذی شریف جلد نمبر اول صفحه نمبر 19 دور مختار جلد نمبر اول صفحه نمبر 293 فتاوی هندیه جلد نمبر اول صفحه نمبر 18. نو محترمو، قرآن شریف له خلاص نشي وروړلی. که یو داسې کتاب وي چې د هغه اکثره حصه د قرآن مجید پر آیاتونو باندې مشتمله وي یا د هغه نیمه حصه، بیا هم هغه کتاب له لاس نشي وروړلی. او که چیرې د نیمې څه آیاتونه کم وي، نو بیا هغه کتاب له لاس وروړلی سي، خو بیا په هغه کتاب کې داسې چې آیات لیکلی وي هغه ځای له به لاس نه وروړي. والسلام. تعلیم الاسلام اداره ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.